حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم امام ابو داود ترمذی په حوالې سره د معاذ ابن انس رضی الله تعالی عنه نقل دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. دا حدیث زه چې سړی دا یو حدیث مو واوري که نه عمل پې وکړي نو چې د جنت حورې الله درکوي نو بیا خو د جهنم ته نه بوځي که نه نو د جنت حورانو سره د الله جنت ته بوځي. ډېر پیدمن حدیث دی وروڼو، د ګټې والا حدیث دی، دا واورئ عمل ورباندې وکئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیلی دي چاله چې غصه ورله په یو کار او دی دغه غصه نافذ کولی شوله، یعنی انتقام یې اخیستلی شو، لکه چا در سره بد وکړل او ته په دې قادر وې چې دې سړي نه انتقام والې، نو په دې وخت کې تا د الله دپاره دې معاف کو، نه دې ګوره کنځله وکړله. یو ځل مې وې مال په دې مانځه کې چې جمع ولاړې لړم راشي مار راځي، نو تاسو دا مار لړم وجلی شئ خو خبرې به نه کوئ، نو هغه دا به مړ کې را به شي په خپل ځای به ودرېږي. نو اتفاقا جومات کې لړم راووتو، نو یو مقتدي پې ورمنډه کړه او پارسي ویله او چپړ یې راغستې ده او لړم یې ایسار کړې، زنه کې توره یې رقم کنیم به او موږ لګیو جمع کوو، نو لړم یې مردار که ښې چکني کړه، بېرته راغی جمع کې ودرېږي، سلام وګرځې میلمون وایي تا ویلې چې لړم مانځه کې مردار وي، نو ما لې ښځه مې ورسره نه وه یاده کړې، لړم مې یاد کړی او د لړم ښځه مې نه وه یاده کړې، تا خو یې ښځه هلته برابره کړه او دی دې دلته برابر کړه. نو کله چې مطلب دا دی چې غصه درله او تا د هغې ښځه د هغې د پلار هډوکي د هغې د نیکه قبر دې ټول لا وسپړل برباد دې کړل، د هغې خور او مور دې پرې نه ښودله، نو لاړه هر څه دې برباد شو. دې نه وروستو که ته عفه وکړې که ونه کړې، عفه دا ده چې یو سړی در سره بد وکړي او ته قادر چې ته انتقام والی او د الله د رضا دپاره دې معاف کو. نو حدیث رسول الله ته خو لږ وګورئ که نه. دا زمونږ او ستاسې بندګان کله کله مونږ ډېر زیات خوشحاله په دې شو چې الله جنت چا دپاره پیدا کړی، مونږ مسلمانانو ته یې پیدا کړی دی او انشاءالله ورځو به که نه. رسول الله فرمیل دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق، الله به د ټولو انسانانو په ابتدا اول سر کې آواز وکړي، هغه انسان چې یو سړي ورسره بد کړي او دې له غصه ورغلې وه، غصه یې د الله دپاره وزغمله او د هغه سړي نه انتقام وانغستلو، ته راووځه د دې محشر د دې میدان نه راووځه او په جنت کې چې کومې حورانې ستا خوښي هغه ټولې ستا دپاره دي. تاسو الحمدلله په تیزه ووایئ.